دا د غلامۍ تصور نه دی چې په دې انسان کې دا ډېر ناکاره صفت دی. د غلامۍ تصور به ختم شي. ته به یو د الله غلامي. چا په رزق کې د مخلوق غلامي اختیار کړې ده، چا په عزتونو کې د مخلوق غلامي اختیار کړې ده، چا په حیثیتونو عهدو کې د مخلوق غلامي اختیار کړې ده. الملک الله ډېر لوی بادشاه دی. اوس چې کله د الله د دې صفت ستا صحیح عقیده زړه ته کوزه شي، نو دا د غلامۍ تصور نه دی چې په دې انسان کې دا ډېر ناکاره صفت دی. د غلامۍ تصور به ختم شي. ته به یو د الله غلامي. اوس به موږ ځان والو، هر سړی خپل احتساب وکړي. زموږ اکثریت خلک د مخلوق غلامي کوي که نه کوي؟ چا په رزق کې د مخلوق غلامي اختیار کړې ده، چا په عزتونو کې د مخلوق غلامي اختیار کړې ده، چا په حیثیتونو عهدو کې د مخلوق غلامي اختیار کړې ده. څوک د قوم غلامي کوي، څوک د افرادو غلامي کوي، او څوک د خواهشاتو غلامي کوي. د خواهشاتو غلامي چې ده که نه، دا د الله د ملوکیت خلاف ده. د خواهش به هم نه مني، د خواهشاتو غلامي به نه کوي. الملک بادشاه الله دی، د هغه غلامي به کوي. او ته د الله او د الله د رسول په مقابله کې د خواهش غلامي کوي، نو تا خو د الله تعالی بادشاهي ونه منله. ته د الله او د الله د دین په مقابله کې د یو انسان غلامي کوي، نو تا خو د الله بادشاهي ونه منله. چې د الله د بادشاهۍ عقیده دې مضبوطه شي، نو ستا به دا عقیده چې د عزت ورکولو والا څوک دی؟ الله. د ذلت ورکولو والا څوک دی؟ الله. د رزق ورکولو والا څوک دی؟ الله. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. نو الملک بادشاہ الله دې په دې به عقیده لري چې د عزت ورکولو والا، د ذلت ورکولو والا، د رزق ورکولو والا، د غریبولو، د مالدارولو، د حفاظت د دې هر شي بادشاہ الله دی.